د امید په نوم د فني او حرفوي مرکز نه 13 تنه هغه کسان چې له دې وړاندې په مخدره موادو روږدي وو له درملنې او زده کړو وروسته د توکي مهر په نوم یو شرکت ته د کار لپاره معرفي شول. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې وویل ما به این مرکز تعهد و حمایت جدی خواهد داشتیم. این مرکز واقعا یک دستاورد بزرگ حکومت افغانستان است و این تداوم خواهد دادیم، ولی در بحث کاریابی واقعا یک سیستم باید ایجاد شود که یکی از افرادی که از اینجا فارغ میشه بیکار نمونه. دغه مرکز په مخدره موادو هغه روږدو کسانو ته چې له دې وړاندې نشهیي توکي کارول او اوس له درملنې وروسته ښه شوي د بریښنا موټر جوړولو نلدواني او ځینو نورو برخو کې د زده کړو زمینې برابروي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت اعظمي په دغه پروګرام کې وویل چې د یاد مرکز له کارونو به حکومت ملاتړ کوي. نصیر چې له دغه مرکز نه تازه فارغ شوی وایي چې باید دوی ته د کار زمینه برابره شي ترڅو کاري بوختیا ولري. باید کار بسیار یک رول اساسی داره دی که ذهن از مصروف کار میشه و از چیزای اگر مثلا وقتی که از اینجا هم فارغ شد که بره وقتی ما رفتم بیرون وقتی بازم همون مشکلات فامیلی که دوچار ما شد و ما بیکار باشم خب بازم همون سرم فشار میاره خب به علاوه از اینکه گرفتاری از این بودم امکان داره بازم رو به مو بیارم. د امید په نوم د دغه حرفوي او فني مرکز مسؤلین وایي یاد مرکز د سلګونه هغه کسانو د جلب ظرفیت لري چې د مخدره موادو له کارولو یې لاس اخیستی وي.